ډیر خوږاوازه قاری زمونږ امام و او موږ ته جمع راکړه او ډیر زیات ښایسته تلاوت وکړو. د تلاوت نه ما شخصا ډیر خوند واخیستو. او په دویم رکعت کې زه په دې ټول رکعت کې په دې ټول تلاوت بیرته شوم چې اوس دا تلاوت ختم نه کړي، اوس دا تلاوت ختم نه کړي، چې هر ځای کې وقفه راتله مې تلاوت ختم نه کړي، چې په هر ځای کې آیت ختمېدو مې تلاوت ختم نه کړي. نو د دویم رکعت تلاوت نه ما هېڅ خوند وانخیستو. پوهېږي ولې؟ دلیل دا و چې زه په همغه موقع کې ما ژوند نه کوم، زه د آینده تشویش وم چې اوس تلاوت ختم نه کړي، اوس تلاوت ختم نه کړي. ورونو خویندو، چې موږ کله ژوند کوو دا کوم حالت کې چې موږ یو، همدغه بهترین حالت دی موږ ته الله انتخاب کړی دی. په همدې حالت کې، په همدې ځای کې، په همدې موقع کې بهترین حالت دی، ځکه دا الله انتخاب کړی. که الله وغواړي دې حالت ته موږ همیشه ویستلی شي، ځکه دغه حالت چې کوم یو کیدی شي دغه حالت موږ ته صحیح ښکاره نه شي، لیکن کیدی شي دغه حالت د راتلونکي یو موقعیت دپاره یو جوړونکی وي، یو لاره برابرونکی وي. نور نو خویندو چې په هر حالت کې یاستئ د خپل د ژوند نه خوند واخلئ، سبا تشویش پرېږدئ، سبا هیڅ چاته وعده نه درکړل شوې او الله سبحانه وتعالی عظیم ذات دی، په هغه باندې توکل وکوئ. لکه څنګه چې ما اول رکعت کې همغه حالت کې مې ژوند کوو، تلاوت نه مې ډېر ښایسته خوند واخیستو، او په دویم رکعت تشویش وم زه چې دا تلاوت ختم نه کړي، ما د دویم رکعت نه خوند وانخیستو. نو زه تاته همدا نصیحت کوم، همدغه حالت نه خوند واخله، انشاءالله راتلونکي حالت به هم ښه وي. ځکه د ده نه خوند وانخلې، سبا به تشویش وي، سبا بل سبا تشویش وي، بل سبا تشویش وي، ټول ژوند به تشویشونو غمونو کې تیر شي. الحمدلله چې په هر حالت کې یاستو، همدغه بهترین حالت دی.